سلام ستړي مشه ستاسو د وخت په خیر وي په امر ګرځوم د نن ورځو ډیرو مهمو خلندو خبرونو ته د کاپیسا د ټرافیک مدیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د کاپیسا مرکز په کلای سید خان سیمه کې ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په بدخشان کې نامعلومو وسلوالو 4 تنه ملکیان په ډزو وژلي. نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان ولایت کې تېره شپه 4 تنه ملکیان په ډزو وژلي دي. د بدخشان د امنیې قومندانۍ وایاند ثناءالله روحاني نن رسنیو ته وویل دغه کسان د ارغنج خوا ولسوالۍ په شیوا سیمه کې وژل شوي. هغه زیاته کړه ناپېژاندو وسلوالو کسانو لخوا 4 تنه ملکیان ووژل شول او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندلو لپاره اقدام کړی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر 15,950 ته ورسید. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایروس 545 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایروس 8 کسان مړه شوي او 100 تنه نور ترې روغ شوي دي. د کابل پولیسو 14 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې. د کابل امنیې قومندانۍ په پلازمینه کې د بیلابیلو جرمونو په تور د 14 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د کابل امنیې قومندانۍ په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوې وایي د کابل جنایي پولیسو دا کسان د کار په بیلابیلو ناحیو کې د افراطي عملیاتو په ترڅ کې تعقیب کړي دي. د خبرپاڼې له مخې د 14 کسان چې له ځینو څخه یې وسلې هم ترلاسه شوي د قتل، شوکو، غلاو او له خلکو د باج اخیستو په بیلابیلو مواردو تورن دي. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې.